د دې لسم محرم متعلق په تاسو دا خبره اوریدلی چا باندې اوریدلی چې یاره په دې ورځ باندې ښه خوراک په خپل اهل او عیال باندې کول پکار دي نو الله جل جلاله به ټول کار څه کوي پراختیا راولي. نو آیا دا خبره ټیک ته او که نه ده ټیک؟ دویمه دا ده که چېرې دا خبره ټیکي نو د دې طریقه کار څه دی؟ نو ګوره دلته دوه خبرې یاد ساتئ. اولنۍ خبره خو دا ده چې دا ټیک کار دی ځکه د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت ته هغه فرمایي چې نبی پاک علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي چې څوک په لسم محرم باندې په خپل اهل او عیال باندې څه وکړي پراختیا وکړي په رزق کې نو الله جل جلاله به څه کوي ټول کال پراختیا راوړي. او سفیان ثوری رحمه الله فرمایي چې موږ په تجربه کړې ده نو موږ ته هم دغه شانتي څه ده موږ هم دغه شانتي خبره موندلې ده چې څنګه نبی پاک علیه الصلاة والسلام فرمایلی ده. او دا خو څه کې لوی خلک دی خو زه تاسو ته خپله خبره کوم موږ په د 15 کالونو په دې باندې عمل کوو په دې حدیث باندې او ځکه موږ په اوله درجه کې وو او موږ ته زموږ استاد ویلي ول دا غالبا 15 کال وشول چې موږ دغه شان هر کال په دې باندې عمل کوو او الله جل جلاله ټول کال موږ دغه شان د نبی پاک علیه الصلاة والسلام څه فرمایلی دي حق شانتي موږ څه وموندله. دویمه خبره دا ده چې تاسو به دې کې غلطي کوئ. تاسو دلته غلطي دا کوئ که نه بعضې خلک غلطي کوي. غلطي دا که نه چې ګوره د لسم محرم دا ورځ چې ده که نه یو د دې ورځ ده یو د دې شپه ده نو د دې شپه چې ده که نه هغه دا شاته کومه تېره شپه چې شوه که نه دغه وګورئ دا کومه چې اوس را روانه ده په لسم محرم چې ته یې موجود یې په دې لسم محرم کې مثلا او تا ته را روانه چې کومه شپه ده دا ګوره د یو لسم محرم شپه ده او د لسم محرم شپه تا ګوره تېره کړې ده. نو اکثر خلک دا غلطي کوي چې یاره نن د لسم محرم ورځ ده نو اوس دا را روانه شپه ده کومه په دغه شپه باندې څه کوي په دغه شپه باندې هم څه کوي هغه خلک هغه پروګرام کوي وغیره چې کوم د زنانه او هغه ځان یو ترتیب جوړ کړی دی هغه چاول په حق خلکو کرلیږي نو دا غلطي به په دغه شپه نه کوئ دا به د دغه لسم محرم چې کومه شپه ده کومه چې تېره شوې ده یعنې اوس د 2025 چې کومه د لسم محرم راځي نو هغه به د اتوار په ورځ راځي نو د دغه لسم محرم شپه چې ده نو هغه به د خیالي د ورځې چې کوم د ماښام بانګ وویلی شي د هغې نه بعد به څه شي شروع به شي د لسم محرم شپه نو په دغه شپه باندې تاسو څه کوئ دغه خپل پروګرام دغه له راولئ. ګورئ دغه آسان دی بیا خلک ورته آسان وایي څوک د عاشورا او آسان او محرم دا لسم او دا ټول یو شی دی خو نومونه څه کېږي بدلیږي را بدلیږي. نو که تاسو دغه شانتي څه پروګرام وغیره ته نیتي نو هغه په دغه شپه باندې کوئ ځکه که تاسو بیا وایئ چې موږ په حدیث باندې عمل وکړلو او موږ ته ټول کار څه میلاو نه شول نو تاسو دغه ځای کې غلطي کوئ چې دا شپه څه کوئ دا تاسو دغه شانتي خالي تېره کوئ او ورځ ته انتظار کوئ نو ورځ باندې خو ټیک ته خو بیا هلته هغې بلې شپې ته تاسو چې کوم انتظار کوئ دا تاسو غلطي کوئ. نو که تاسو د دغې شپې د شپې که څوک د پروګرام نیت ته چایي په خپل اهل او عیال باندې د خرچې نیت د ورځې مثلا مزدورۍ وغیره راځي نو هغه دې د شاته شپه چې کومه ده د لسم محرم چې کومه شپه ده په دې باندې به دغه کوي په دې د خپل اهل او عیال باندې وسعت وکړي په رزق کې چې هغه د ماښام بانګ ویلی شي نو دغه د لسم محرم شپه شروع شوله او سبا چې د لسم محرم ورځ شي او بیا د هغې هغه ماښام بانګ ویلی کېږي د دغې بانګ سره به دا څه شي دا به ورځ به ختمه شي بیا به د یو لسم محرم شپه شروع شي نو بیا هغه فضیلت پاتې نه شو تا ته ګورئ نو دغه غلطي به نه کوئ نور به انشاءالله چې تاسو په حدیث باندې څنګه عمل وکړو انشاءالله په شان به میلاویږي. تاسو ته معلوم چې موږ د 15 کال نه عمل کوو په دې حدیث باندې او موږ ته څه ده حق شانتي څنګه چې نبی پاک علیه الصلاة والسلام فرمایلي ده حق شانتي موږ ته میلاو شوي ده.